د ښکلو خوند دریم څپرکی. د قیدخونې د تورتم او د دومره لوی غم هیڅ توپیر نه کېده. ویښتان مې نیغ ودرېدل. ما ورته د پوښتنې په ډول سر وښوراوه. ویې ویل ته څه فکر کوې راشده چې ستا په پلان به له تا څخه بغیر نور هیڅوک هم نه پوهیږي؟ ما لا هم همداسې حیران ورته لیدل. عسکر بیا وویل حیرانېږه ما، زه هم هماغه ادارې مقرر کړی یم د کومې سره چې ته کار کوې، او ها زما او ستا منزل یو دی. زما نوم اشرف دی. تر دې وروسته به موږ په یو ځای د خپل مقصد لپاره کار کوو. او فاطمې ته موبایل هم ما ورکړی و او په رښتیا هم هغه ما خبره کړې وه. ما ته ستا په اړه د نړیوالو استخباراتو اداره کې ویل شوي وو او دا فاطمه راته ستا په اړه وغږېده. نو زه پوه شوم چې ستا مقصد څه دی. لاس یې راوړاندې کړ. ما هم لاس ورکړ. اشرف د لړم په ځای کې پاتې شو او زه راووتم تر څو د لړم له خولې څخه خبرې وباسم او د سیسټم په ختمولو یې کار شروع کړم. لومړی خو مې ورنه وپوښتل چې په دې نجونو څه کوي چې د خواهشاتو ګټه ترې نه اخلي، نو ولې بیا دلته ساتلي دي؟ لړم وویل راشده دا نجونې د لوړپوړو چارواکو میرمنې، لورګانې او خویندې دي. موږ د دوی په ذریعه د افغانستان د جمهوریت په لوړپوړو چارواکو باندې د پاکستان د ګټې کارونه کوو او دلته موږ ته کافي اندازه پیسې راکول کیږي. نو د فاطمې له تره مو هم د څه کار غوښتنه کړې ده؟ ویې ویل نه لا تراوسه خو مو نه ده کړې، خو اراده یې لرو. ما د لړم سترګو ته ولیدل. ورته کړه مې دا څوک دی چې د افغانستان د بربادولو لپاره تاسو ته پیسې درکوي؟ له کتابچې څخه یې سر راپورته کړ. زما پر لور یې راولیدل. بیا یې وویل دا کس د اوسني فوز مشر دی. زه د هغه له ارادې خبر نه یم چې څه غواړي، مګر د دې کار په بدل کې د میلیاردونو روپو څخه هم انکار نه کوي. راته ویلی شي چې دا څه نومیږي او اوس چیرته اوسیږي؟ راته کړی دا شخص عبدالمجید نومیږي او په جیلم کې خپل کور لري، بنګلې لري، ژوند یې ښه سم برابر دی. ما ته هم دومره معلومات کافي و. له دې ځایه راووتم. له ادارې سره په اړیکه کې شوم. په پاکستان کې راته یو داسې وسله راورسوله چې اواز یې نه کاوه. اشرف ته مې هم زنګ وواهه تر څو ځان راورسوي او جهلم ته روان شو. ناګار ته مې هم وویل چې څو کسان په جهلم کې قاتلان پیدا کړي او د عسکرو جامې ورته واغوندي او یو دوه ضد زرې موټر هم د یوې ورځې لپاره له چا څخه واخلي. باید چې ټولو عسکرو ته دولتي کارتونه د پیسو په زور جوړ کړي او ما ته د هم یو قوي کارت جوړ کړي تر څو د عبدالمجید کور ته پرې داخل شم او یو قوي قلف هم واخله. ناګار تیار په جیلم کې و. نو زما د رسېدو سره سم یې هر څه برابر کړي وو. د عبدالمجید کور ناګار له چا څخه وپوښته. هغې ورته ځای وښود. په دروازې څوک نه پرېښودل، مګر ما او ټولو کسانو خپل کارتونه ورښکاره کړل او ورته مو وویل چې موږ یې میلمانه یو. نو دننه یې پرېښودو. لنډه دا چې د عبدالمجید د خونې په طرف زه ورغلم. ورسره روغبړ مې وکړ. تیاره راسره هغه وسله وه چې آواز نه کوي. هغه په اردو کې لګیا شو او ویې ویل آج دن بڑا اچھا موسم ہے. ما ورته وویل موسم تو اچھا ہے لیکن آج دن آپ کے لیے بہت دردناک دن ثابت ہو گیا. کیوں ایسے؟ له جیبه مې تفنګچه راوباسله او 3 ډزه مې په دا سر وویشت. تفنګچې د اواز پر ځای لوګی ډېر وکړ. پوکې مې ورکړ. ډېره ګرمه شوې وه. لږ صبر مې ورته وکړ. کله چې یخه شوه نو بیا مې په بډه ووهله. قلف مې دروازې ته ور واچاوه. په خپلو موټرو کې کېناستو. له دې ځایه راووتو. د اسلام آباد پر لور مې حرکت وکړ تر څو فاطمه له لړم څخه خلاصه کړم او په منډه ځان افغانستان ته ورسوو. ځکه چې سړی مو وواژه نو اوس به میډیا کې دا کیسه مشهورېږي او په موږ پسې به خلک ګرځي. موټرونه مو خپل کس ته ور وسپار. ناګار زه او اشرف اسلام آباد ته راورسېدو. ناګار په خپله مخه ولاړ او موږ د لړم په ځای ورننوتو. نو عسکرو راته وسلې ونیوې او همدلته یې بندي کړو. حق حیران شوم. لړم راووت. ویې ویل زه 100 سلنه یقیني یم چې عبدالمجید تاسې وژلی دی، ځکه چې راشد له ما څخه د هغې ادرس غوښتی و. اوس راته تاسې ټول خپل رښتیا ووایئ. څوک یاست او ولې مو عبدالمجید وواژه؟ ما وویل دا ته څه وایې یاره؟ ما خو ټول عمر ستا ښه غوښتي دي او ته اوس راسره داسې چلند کوي. مطلب داسې په اسانه راته حال نه وایې. په یوې اوسپنیزه چوکۍ یې وتړلو او شاټ راکول یې شروع کړل. په
په دې سره نو موږ خپله ورته خپل حال ووایه. ما ورته وویل زه د نړیوال استخباراتي ټیم غړی یم، تاسې د انسانانو قاچاق کاوه نو ځکه یې موږ په تاسې پسې راولېږلو تر څو تاسې پیدا کړو. تاسې مو پیدا کړئ او دغه کړۍ مو ختمه کړه. ما او زموږ ادارې له اوله کولی شول چې تا ډېر په اسانه ووژنو، مګر ته زموږ هدف نه وې. زموږ هدف له تا پورته خلک وو تر څو له دې وروسته دا مشکل حل شي او زموږ وطن جوړ شي. او ها زموږ پوښتنه دلته نړیواله اداره کولی شي او ډېر ژر به مو له دې ځایه پورته کړي. همداسې وشول. شیبه تېره نه وه چې داخلي او خارجي عسکرو دا ځای محاصره کړ او موږ یې له دې ځایه وباسلو. لړم یې سره د ټولو عسکرو ونیوه او زیرزمیني چې ما لیدلې وه همالته مې عسکر وروستل. ټولې نجونې ازادې شوې او زما ارمان پوره شو. مګر د تاخانې نه فاطمه راونه وته. هر کله چې زه د فاطمې وخوا ته ورغلم نو ومې لیدل چې فاطمه دې ظالم 3 ډزه په خېټه باندې ویشتې ده. هغې په خپله خېټه لاس ایښی، لاس یې له وینو ډک و او روح یې حق ته سپارلی و. د غم کړیکې مې وکړې، ځمکې ځای نه راکاوه. ما رښتیا هم قرباني ورکړه او هغه فاطمه وه. د بعضې خلکو لپاره خوند خواهشات وي، د بعضې خلکو لپاره خوند پیسې وي او د بعضې خلکو لپاره خوند د نورو د عزت لوټل وي. مګر زما لپاره خوند د فاطمې مینه وه چې زه یې د تصوف برخې ته راوستم او اوس په یو جومات کې ناست یم. شپه او ورځ د الله تعالی په ښایست کې سوچونه وهم. هغه رب چې فاطمه یې دومره مینهناکه جوړه کړې وه هماغه رب به څومره مینهناک وي. همدا علت و چې ما د هماغه رب سره مینه پیل کړه او تر پایه به زما مینه د خپل رب سره وي. والسلام. پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې د لنډې کیسې اخري برخه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. تر څو پورې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.